ول هوایي ډګر په هکله د اردوغان څرګندونو د خلکو غوسه راپارولې. یو شمېر عام افغانان او د نظر خاوندان وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د کابل نړیوال هوایي ډګر په هکله خپلې خبرې نه بلکې د پاکستاني چارواکو په خوله غږېدلی او په دې ډول یې د هغوی پیغام افغان چارواکو ته رسولی. رجب طیب اردوغان په بروکسل کې د ناټو ځینو مشرانو سره له ملاقاتونو وروسته خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په اړه امریکا ته خپل نظر څرګند کړی. ښاغلي اردوغان زیاته کړه، ما د افغانستان په اړه ښاغلي بایډن ته خپل نظر څرګند کړی. که هغوی نه غواړي چې موږ له افغانستان څخه ووځو او که هغوی هلته د ترکیې مرسته غواړي، بیا نو هغه لوجستیکي، مالي او ډیپلوماتیکي مرستې چې امریکا به یې راته برابروي ډېرې مهمې دي. په دې برخه کې د پاکستان د رول یادونه هم وکړه. بله مسله دا ده چې موږ په دې اړه خپل نظر څرګند کړی دی چې موږ سره به پاکستان او هنګري هم په افغانستان کې وي. خو یو شمېر عام افغانانو او د نظر خاوندان وایي چې دغه غوښتنه په اصل کې د ترکیې نه بلکې د پاکستان ده، او که پاکستان مستقیما دغه غوښتنه وکړي افغانان یې ورسره نه مني، نو له همدې امله د ترکیې په وسیله چې پاکستان سره ډېرې نږدې سیاسي اړیکې لري غواړي دغه ځای خپل کړي. دوی وایي پاکستان ته د کابل هوایي ډګر ځکه مهم دی چې د هند زیاتره وسایل له همدې لارې افغانستان ته راځي چې دا چاره پاکستان ته د منلو وړ نه ده. د نظر خاوند حاجي میراج وایي پاکستان غواړي دا هوایي ډګر تر خپل کنټرول لاندې راولي څو د ضرورت په وخت کې هغه کسان چې د دوی ټارګټ دي ایثار او د تیر په څیر د انتقام ترې واخلي. پاکستان نه غواړي چې پخوا په څیر اشتباهات تکرار کړي، ځکه نو مخکې له مخکې د دې لپاره برنامه جوړوي څو د بهرني قواوو سره هممهاله د هند نظامي مرستو مخه ډب او نفوذ ته د پای ټکی کېږدي. دا لوبه ډیره خطرناکه ده، هیچا ته باید د دې ډګر مسؤلیت ورنه کړل شي. د ښاغلي میراج په خبره که چیرې د کابل هوایي ډګر پر سر دا معامله وشي، افغانستان به د یو غلام شي. افغانستان حکومت د ترکیې د ولسمشر دغو څرګندونو په هکله لا څه نه دي ویلي، خو په پاکستان باندې د تل دا انتقاد کړی چې په خپله خاوره کې طالبان ساتي، پالي، روزي او بیا یې افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. اسلام آباد دغه تورونه بیا نه مني، خو طالبان وار د مخه د ترکیې له پاتې کېدو سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د امریکا سره د تړون په اساس باید ټول ترکیې عسکر هم له افغانستان څخه وځي. ترکیه دا مهال په افغانستان کې 500 عسکر لري چې د ناټو په چوکاټ کې په ماموریت بوخت دي.